یو ورور پوښتنه کوي محترمه زه د لبنیاتو دکان لرم شیدې چې خرڅوم په هغه اوبه ګډوم که اوبه نه وي په ګډې سوي بیا راته ګټه نه لري د دې ګټه او ما ته روا ده او که نه مسله دا ده چې اوبه ګډول یا نه ګډول دا ستا کار دی چې په کوم شي کې ګټه یي اوبه ګډه یې نه ګډه یې ستا خوښه ده خو یو شی مهم دی هغه دا دی چې و ګراک ته ورکوې وګاک ته هغه ته به دا وایي چې په دې باندې ما اوبه ګډې کړي دي او خبره یې به که چیرې هغه ستا څخه په دې نیت باندې رانیسي چې دا خالص شدي دي او تا اوبه په ګډې کړي دا بیا دوکه ده لکه په بیان کې چې مو وویل چې حدیث شریف کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مو فرمایل من غش فلیس منا چا چې مسلمان ته دوکه ورکړل هغه زما د جماعت څخه نه دی دا نبی علیه السلام یو وخت راوتلی و بازار ته په بازار کې یو چا غنم خرڅوله غنم سربیره وچ وه لاندې چې نبی علیه السلام وکتل لانده وه نو نبی علیه السلام وفرمیل چې من غش فلیس منا چا چې مسلمان ته دوکه ورکړل هغه زما د جماعت څخه نه دی نو که چیرې ته ګراک خبر کې په دې باندې چې په دې کې اوبه دي بیا هم هغه ستا څخه غواړي رانیسي بیا مشکل نشته پکې او که چیرې ګراک په دې باندې نه خبره بیا دوکه ده د جواز نه لري جناب استاد ما در یک ستور مزدور هستیم اینجا موادی ارتزاقی و خوراکی فروخته میشه ما گاهی که گرسنه میشیم از چیزهای دکان میتوانیم که بخوریم یا نه اگر اجازت دکاندار باشه میتوانی بغیر از اجازت دکاندار نمیتوانی اجازت باز دو قسم است یک اجازت زبانی است که دکاندار به شما زبانن بگویه که اگر شما گرسنه شدی میتوانی که فلان چیز بخوری پس در اون صورت شما میتوانی که بخوری یک اینطوری اجازت است که او را عرفی میگویه بس چیزهای طور است که در عرف و در عادت مردم و چیزها را به یک دیگر ممانعت نمیکنه شما به خانه ما آمدی در خانه ما اونجا در کوزه آب است ما اینجا کوزه را ماندیم مطلب این نمی است که هر کس که میایه بینوشه مشکل نداره این میرا اجازت عرفی میگویه شما در خانه ما آمدی در دکان ما آمدی اونجا ما در یک ترماز چای آوردیم اینجا اجازت عرفی است مشکل نداره این اجازت عرفی میگویه اگر در دکان مالک به شما اجازت حقیقی زبانی یا اجازت عرفی داده بود پس جائز است اگر نه داده بود جائز نیست جناب مولوی صاحب زموږ او ستاسې په وطن کې چې موجوده نظام د امر بالمعروف په نامه اداره جوړه کړې ده ډېر خلک نفرت ځینې کوي او په بدو نومونه یې یادوي ته د دې په باره کې څه وایې یوه ګیله خلک دا لري چې امر بالمعروف والا د خلکو په شخصي زندگی باندې کار لري الله اکبر دا خو بنیادی مسله ده بنیادی مسله ده أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم ولكن لا تحبون الناصحين شعیب علیه السلام خپل قوم ته وویله دا بند شعیب علیه السلام خپل قوم ته وویله زه تاسو ته د الله جل شانو پیغام رسوم او زه تاسو ته نصیحت کوم خو له بده مرغه تاسو ته ناصحین څوک چې وبل ته نصیحت کوي تاسو ته دا خلک نه دي خوښ نو امر بالمعروف والا څخه نفرت کول خو په دې وجه ما ورته نفرت کوو چې هغه ته نصیحت کوي خیرخوا مې دي زموږ علما کرام فرمایي وایي یو صالحین دي یو مصلحین دي یو صالح دی یو مصلح دی یو امت یو جماعت به هغه وخت کامیابه کیږي چې کله په امت او جماعت کې مصلحین پیدا شي صالح هغه چاته وایي چې خپل ځان ته ګټه کوي صالح هغه ته چاته ویل کیږي چې خپل عبادت کوي نفل عبادت کوه لمونځ کوه تقوا کوه د صالح ګټه خپل جیب ته ده د مصلح ګټه و امت ته ده حدیث شریف کې راځي بلکې قرآن شریف کې الله جل شانه هو ما پر بنی اسرائیل باندې دوه واره لعنت نازل کی دوه واره می پر بنی اسرائیل باندې لعنت نازل کی خنزیران او بزوګان میکړه وجه سوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه دی د ګناه څخه بل نه منع کوي
د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کار نه کېدی. په کوم قوم کې چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کار کیږي الله پاک د ټول قوم سره عذاب ګرځي. او چې کوم قوم کې صالحین او نیکان وي خو په ګناهګارانو باندې کار نه لري و بل ته امر بالمعروف نه کوي بیا به هغه قوم باندې عذاب راځي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تر نبوت مخکې 45 کاله په مکه کې تیر کړله. د مکې خلکو یې قدر کوي ولې نبی علیه السلام په هغه وخت کې صالح و، صادق او امین نیک انسان و. خو چې کله نبی علیه السلام نبی سو مصلح سو، نبی علیه السلام امر بالمعروف شروع کړي نهي عن المنکر شروع کړ، خلکو ته المکوي وکي خلکو بیا د طائف خلکو په کاڼو وویشتي، د مکې خلکو هجرت ته مجبوره کړي. دا مصیبت هر زمانه چې خلک د امر بالمعروف خلک نه خوښوي. امر بالمعروف والا ما استاد څخه نه اوټ غواړي نه بوټ غواړي نه کوټ غواړي نه چانده غواړي. ما او ته دا زارې کوي چې ورور دا لار غلطه ده دا لار صحیح ده. په سړکانو باندې لمر و ګرمي و یخ ته ولاړي ما او ته دې خلکو سره نفرت ولې کوو؟ زما او ستا په شخصي زندګي باندې وای کار لري خو دا شخصي زندګي خدا نه درته وایي چې زما پرتوبیات یې جوړه کړه، وایي د الله جل شانه د رضا مطابق یې جوړه کړه. بده خبره نه ده. د انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم کار دی، د ټولو صحابه وظیفه ده، د ټولو مؤمنانو وظیفه ده. کنتم خیر امه اخرجت للناس، تاسو بهترین جماعت یاست. الله وایي ستاسو کار سری تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تاسو ټول به امر بالمعروف ونهي عن المنکر کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمه ز سوداوی په ډالرو کومه، یو چاره ته جعلی نوٹ را کړی دی هغه کس نه پیژنم، ایا زه اوس وبل چا ته دغه نوٹ ورکولی سم کنه؟ ځکه زما لپاره نقصان او تاوان دی. نسی ورکولی وروره، ځکه په دې وجه باندې چې کم کس دا غلطي کړې و تا ته دوکه در کړې ده نو تا ته تاوان نه سول دی، ته خفه یې. نو د دې مطلب دا نه دی چې ته به اوس بل مسلمان ته هم دوکه ورکوې. که چېرته هغه سړی پیدا کولی سې نو هغه سړي ته بیرته ورکړه تاوان ځینې واخله. او که چیرې هغه څوک چې تا ته دا ډالر درکړي دي جعلي هغه نسې پیدا کولی نو ته شرعا دا حق نه لرې چې ته وبل ته نقصان ورسې. د شریعت قانون او قاعده ده لا ضرر ولا ضرار. ته و چاته نقصان نسې رسولی چې بل چاته دوکه ورکړې چې زما تاوان دی. د الله پاک سره د عوض وغواړه، الله جل شانه به بل ځای کې عوض درکړي. شیخ صاحب محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زما لس کاله کېږي چې په جرمني کې مزدوري کوم. په اوله ورځ د پلار په پیسو تللی یم، هلته مې خپل کار او مزدوري پیدا کړله. څومره پیسې چې مې ګټلې د کور د خرڅ دپاره مې هم رالیږلې او یو څه مې د خپل ځان لپاره جمع کولې. اوس زما واړه وروڼه راته وایي چې موږ په دې کې در سره شریک یو، ایا دوی حق لري که نه لري حق؟ تا ګټلې دي پیسې ستا دي او د پلار په پیسو باندې چې ته تللی نو د هغه قانون دا دی که چیرې پلار تا ته هبه کړې دا پیسې تا ته تحفه در کړې وي بیا خلاصه ده، او که چیرې دا پیسې پلار تا ته په قرض در کړې وي په هغه اندازه پیسې به ته بیرته پلار ته واپس کوې. که پلار وفات سوی دی هغه اندازه پیسې چې پلار دا تا مصرف کړي دي پر سفر باندې هغه پیسې به میراث دي، هغه میراث بلل کېږي، هغه به جدا کوې تقسیموې به. باقي نورې پیسې ټولې ستا خپلې دي، تا ګټلې دي، په دې کې ستا سره هېڅ سرور هېڅوک حق نه لري. دا زموږ د پښتنو غلط رواجونه دي. بس که مشر ورور څه شی پیدا کړي ټوله ورسره شریک دي، هېڅوک شراکت نه لري. مولوی صاحب محترم تهجد بعد از نوم می باشه، یعنی مردم بعد از سنت نماز، بعضی مردم بعد از نماز خفتن 2 رکعت نماز را میخوانه، آیا این 2 رکعت نماز جای آن را میگیره یا نه؟ بالکل میگیره. اونمو خو بهتر طریقه است که شما خوشوی و در آخر شب در ثلث شب نماز بخوانی، او بهترین طریقه است. اگر استطاعتی او نداری پس از نماز خفتن نماز بخوانی 2 رکعت 4 رکعت، الله تعالی ثواب تهجد میده. اگر طاقت نمی نداری عظیم آسان دیگر است، اهتمام کنی نماز خفتن و نماز صبح را به جماعت بخوانی. در حدیث شریف می آید کسی که نماز شب شام را خفتن را به جماعت خواند الله تعالی او را ثواب نصف عبادت شب میده.
اگر نماز صبح هم به جماعت خواند الله تعالی عبادت ثواب عبادت تمام شب میں تھا. نماز خفتن و نماز صبح به جماعت بخوانی یہ هم ثواب تهجد داره. 2 رکعت اگر پس از خفتن خواندی ثواب تهجد داره.